د اواز د خیبر کمر خیره د بیټول مینوالو زه د ملګرو پر مشک باندې یو کلام در سره شریکوم. امید لرم چې تاسو د خوښې وړ وګرځېږي. موږ سره ملګري نور زموږ په وادي تیرال او کا څه وخت کې موجوده وي د وخت خیبر ضلع کې موږ سره څه ملګرانو سره ښه پروت دي. دا وګورو غنم خوند واخلو د تیرو مېوې د نه دی خبرو بار یو زه به سره یو کلام هم شریکم. نو کلام څه په دا ډول دی پوه شوې بس ګل افریدي صاحب وویل چې یوه بانا وه الله جوړه کړه آدم ته، یوه بانا وه الله جوړه کړه آدم ته، حکم وشو چې نږدې نه شي غنم ته. مننه. او د زړه مینه مې په بل چا نه ماتېږي، د زړه مینه مې په بل چا نه ماتېږي، مړه ومنه حاجت نشته قسم ته. ډېر ښه. مننه. او تل د زړه راباب مې ستا یادونه چیړي، تل د زړه راباب مې ستا یادونه چیړي، غوږ یې ونیسه دلبره ځیر وبم ته. ډېر ښه. مننه. او که زه ستا د پاکې مینې قابل نه یم، که زه ستا د پاکې مینې قابل نه یم، بیا به نه راځم جانانه ستاسو چم ته. ډېر ښه. مننه. او دا مې سوال دی چې د یار په لورې لاړ شه، دا مې سوال دی چې د یار په لورې لاړ شه، ای نسیمه درود سلام یوسه صنم ته. مننه. او چې دانه دانه په سپین مخ د یار پروت وي، چې دانه دانه په سپین مخ د یار پروت وي، مشک انبر رسېدی نشي د شبنم ته. او اخري مقطع د بزګر صاحب زه اواز که د جانان وطن کې مړ شوم، زه اواز که د جانان وطن کې مړ شوم، زه اواز که د جانان وطن کې مړ شوم، جنازه چې مې بیا رانه وړی اجم ته. ډېر ښه. ډېر ښه. ډېره ډېره مننه. نو دا یو کلام و بس الله دې وکړي چې د مینهوالو خوښه وړ وګرځېږي. ډېره ډېره مننه. خصوصا د غوړو کیسه کې ډېره مننه چې موږ ته یې دا درلود.